Dear observers, first of all, say Zabihila Iman subscribe and then make a glimpse of the mark. Dear observers, first of all, say Zabihila Iman subscribe and then make a glimpse of the mark. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ذبیح الله ایمان. په دې هیله چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلي به مو په تن وي. ملګرو ډېری اورېدونکو ډېری لیدونکو دا غوښتنه او پوښتنه کړې ده چې تاسو همیشه لپاره سبسکرایب یادوئ. د سبسکرایب څه ته وایي او د څه لپاره وي؟ سبسکرایب چې ده دا یوټیوب کې یو آپشن ده چې دا آپشن د دې لپاره ورکوي که څوک دا چینل سبسکرایب کړي، یعنی د سبسکرایب تڼۍ کېکاږي، نو همیشه لپاره د دې چینل څخه چې کومې ویډیوګانې پورته کېږي هغه به له هر چا مخکې تاسو ته په سکرین باندې راځي. یعنی که زما چینل تاسو سبسکرایب کړئ نو له هر چا مخکې به تاسو ته زما ویډیوګانې په یوټیوب باندې راځي. نو راځو دې ته چې د چینل باندې موږ څنګه سبسکرایب لګولی شو هغه تاسو ته ښیم. تاسو به لومړی لاړ شئ یوټیوب ته. یوټیوب کې به تاسو کوم چینل چې خوښوئ هغه چینل ته به تاسو داخل شئ. دلته زه ذبیح الله ایمان ورکوم، دې باندې زه کلیک کوم. تاسو چې دا سبسکرایب کوئ نو را به شئ دلته. دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې باندې کلیک وکړو بیا به راشئ بل تڼۍ ته، دا به کېکاږئ. نو دا مو چې کله کېکاږلو نو دغه چینل تاسو سبسکرایب کړو. نو تاسو چې هر وخت دپاره چینل ته یا یوټیوب ته داخلیږئ نو که چیرې له دې چینل څخه کومه نوې ویډیو پورته شوې وي نو هغه به تاسو ته په یوټیوب باندې راځي. مننه له تاسو.